سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. شمس الرحمن رشیدي یم د رشیدي تیک یوټیوب چینل څخه. په دې ویډیو کې موږ تاسې په HTML او HTML5 باندې خبرې کوو چې HTML څه شی ده، HTML5 څه شی ده، همداشان د دوی یو لنډه تاریخچه، د دوی خصوصیات وایو. لنډه کې دا د یو نوي پلیلیست شروع ده. په دې پلیلیست کې به موږ تاسې په HTML او HTML5 باندې بحث کوو چې د هرې موضوع لپاره به یوه ځانګړې ویډیو ولرو. په لومړنۍ ویډیو کې صرف د HTML او HTML5 پیژندنه کوو. په دویمه ویډیو کې موږ د HTML او HTML5 لپاره د هغوی سیټ اپ او کنفیګریشن کوو. له درېیمې ویډیو به زموږ تاسې عملي درسونه شروع کیږي. کوم تر دې دمه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او له ملګرو سره شیر کړئ. زموږ تاسې ترمنځ ارتباطي لارې د یوټیوب چینل، فیسبوک پاڼه، واتساپ، ټلګرام او موبایل لارې کولی شئ له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ. په دې لومړني درس کې موږ تاسې په لاندې مواردو باندې بحث کوو چې هغه عبارت دی له هایپرټیکس مارک اپ لنګویج څه شی ده، د هغه یو مثال، د هغه تاریخچه، خصوصیات یې کومه دي او ورژنونه یې کومه دي. د هغه یو مثال، د هغه تاریخچه، د HTML خصوصیات کوم دي او همداشان د HTML ورژنونه کوم دي، په هغه باندې به بحث وکړو. اول راځو HTML څه شی ده. HTML یو هایپرټیکس مارک اپ لنګویج ده، یعنې داسې لنګویج یا داسې یوه ژبه ده چې د هغو دغه ټګونه د مارکاپونو ترمنځ شتون لري، یعنې هغه د مارکونو ترمنځ د هغو دا ټګونه قرار لري. په دې خاطر باندې دې ته مارک اپ لنګویج ویلی شو. همداشان دا هایپرټیکس مارک اپ لنګویج داسې توضیح کولی شو چې یو ټیکس په داخل د ټیکس، یعنې هغه ټګونه چې لرو دا هم ټیکس ده، د هغوی په داخل کې موږ یو بل ټیکس مثلا د پاراګراف ټیکس لرو، دا هم یو ټیکس ده. نو د ټیکس په داخل کې ټیکس عبارت ده له هایپر څخه، یعنې هایپر ټیکس عبارت ده یو ټیکس په داخل دی بل ټیکس کې، یا هم داسې یو ټیکس چې له بل ټیکس سره اړیکه یا ارتباط ولري. مثلا که چیرې موږ تاسې په یو ویب پیج کې په یو لینک باندې کلیک کوو، دغه لینک خپله یو ټیکس ده، او کله چې دا کلیک هم وکړو، دا کلیک نه وروسته چې یو بل صفحې ته موږ تاسې ځو، هغه هم یو ټیکس ده، یعنې له یو ټیکس څخه بل ټیکس ته ولاړ دی لینک په واسطه، نو دغه لینک هایپر ټیکس شو. همداشان د مارک اپ لنګویج چې ده دا پروګرامینګ ژبې موږ ته ډېر هغسې ډینامیک کوي یا انټراکټیو کوي، او همداشان د هغه مارک اپونو په داخل کې موږ تاسې ټیکسونه، تصویرونه، ټیبلونه، لینکونه ږدولی شو. په عموم کې HTML څه ده په لوړه سطح باندې په ویب پیجونو کې کارېږي، او ډېر استعمال چې ده په ویب کې زیات استعمالیږي. یعنې HTML د ویب د سټرکچر لپاره یو اساسي ژبه ده. په HTML باندې صرف موږ هغه سټاټیک ویب سایټونه جوړولی شو. که چیرې غواړو چې ډاینامیک شکل ته واړو، نو باید له PHP یا هم له همدغسې نور سرور سایټ ژبو څخه کار واخلو. همداشان د هغه HTML چې ده په HTML ژبه چې ده پخپله په HTML باندې د ډاکومنټ په HTML باندې شروع کېږي. هر HTML ټګ چې ده یو د شروع د پای ټګ لري. HTML د مکمل هغه یو ویب پیج یا ویب سایټ سټرکچر موږ تاسې ته توضیح کوي، یعنې په هغه کې هغه د باډي برخه کومه ده، د هیډ برخه کومه ده، ټول موږ تاسې ته د HTML په واسطه باندې تشریح کېږي. او براوزرونه چې مثلا عبارت له کروم څخه ده، فایرفاکس څخه ده، دا ټول هغه د HTML د ټګونو د داخل ډیټا موږ تاسې ته ښکاره کوي، که هغه پاراګراف وي، که ایمیج وي، که ټکس وي، که ټیبل وي. خو د HTML ټګونه د براوزر په واسطه باندې موږ تاسې ته نه ښو کېږي. په دې مثال کې موږ تاسې وینو چې د HTML هغه ډاکومنټ ټایپ ډیکلیر شوی ده چې هغه عبارت له HTML څخه ده، چې وروسته به په دې باندې مکمل بحث وکړو. مخکې مو ویل چې هر HTML ډاکومنټ چې ده په HTML باندې شروع، په HTML باندې ختمیږي، یعنې هر د شروع ټګ یو د پای ټګ هم له ځان سره لري. یو باډي ټګ لرو، په باډي ټګ کې موږ یو هیډینګ لرو، په هیډینګ کې څخه وروسته بیا یو پاراګراف لرو. ستاسې په براوزر کې هم دا وینئ چې په دې رقم باندې شو کېږي چې که چیرې یو په دې رقم لوړ یو هیډینګ لري او پاراګراف په هغه شکل یو پاراګراف موږ ته ښکاره کوي. ډاک ټایپ چې ده دا موږ ته هغه د ډاکومنټ ټایپ ډیکلیر کوي یا ښکاره کوي، یعنې دا کوم ټایپ د یو ډاکومنټ ده چې هغه عبارت له HTML یا HTML5 څخه. HTML چې ده هغه د سټرکچر یا هغه د جوړښت د شروع د پای نقطې موږ تاسې ته معلوموي چې دا یو د ویب فایل ده. باډي څه ده، په باډي برخه کې موږ تاسې ته هغه څیزونه ښکاره کېږي کوم چې غواړو په یو ویب پیج کې موږ تاسې ته ښکاره شي. یعنې که دغه یو ویب پیج په دې ویب پیج کې چې هر څه په دا باډي کې په دغه
داخل ښکاره کیږي دا څیزونه باید په باډي کې ډیکلیر شي یا هلته ولیکلی شي. ایچ اف چې ده دا یو هیډینګ ده، یو ټګ ده، او پی هم یو ټګ ده د پاراګراف لپاره چې وروسته به مکمل بحث پرې وکړو. له 1980 کلونو څخه وروسته یا په هغو کلونو کې د ټیم لی یا ټیم برینرز لی په واسطه باندې دغه د HTML ژبه اول ځل کار شوې ده چې ده په هغه وخت په یو ریسرچ کې په یو ریسرچ باندې د کار کاوه چې هغه نوم هم دلته لیکل شوی ده. د خپل یاداشتونو د ذخیره کولو لپاره له دغه مارکاپ بیس ژبې څخه کار واخیسته. له هغه وروسته HTML څوکه څوکه په دنیا کې رایجه شوله. په لومړي ځل لپاره دغه فزیکدان له دې څخه کار اخیستلی و د خپلو نوټونو د ذخیره کولو لپاره. او همداشان لومړنی هغه د HTML برعکس کوم معلومات دي هغه له 1991 کال د ټیم په یاداشتونو کې ده چې د HTML ټګ کې راغلی و. د HTML خصوصیات کوم د HTML یو ساده او سمپل ډېر ساده او اسانه ژبه ده چې هم د زده کولو لپاره هم په هغه کې د تغییراتو د راوستلو لپاره ډېر اسانه ده. یعنې په اساني کولی شو زده کړو او په اساني په هغه کې تغییرات راولو. HTML د پریزنټیشن لپاره یو مؤثره ژبه ده، یعنې په ډېر مؤثریت سره موږ کولی شو په هغه کې فارمټینګ وکړو یا په هغه کې هغه پریزنټیشنونه جوړ کړو چې د هغه فارمټ کول د هغو د فارمټ د ټګونو په واسطه باندې کېږي. HTML ژبه ډېر د فارمټونو ټګونه لري. مارکاپ لانګویج ده چې له ټکس سره ډېره همغږي لري. ټکسونه په ویب پیج کې په ښه ډول سره دا منظم او ترتیب کولی شي. پروګرامرانو لپاره ډېر اسانه ده، کولی شي پکې لینکونه اډ کړو. همداشان دا پلیټفارم انډیپینډنټ ده، یعنې په کوم پلیټفارم پورې اړوند نه ده. که چیرې موږ تاسې په وینډوز کې دې کوډونه ولیکو مهمه نه ده چې دا په لینکس کې یا مکنټاش کې بیرته رن نه شي. یعنې هر پلیټفارم کې که چیرې موږ تاسې د HTML ټګونه ولیکو هغه په هر ماشین کې موږ تاسې رن کېږي، که هغه وینډوز یې، که لینکس یې، که مکنټاش یې، مثلا که هر سیستم یې، هر اپریټینګ سیستم یې، هغه موږ ته پکې ډسپلی کېږي یا هغه ټګونه موږ تاسو ته رن کېږي. او یو ډېر ښه خصوصیت چې دا لري، ډېر دلچسپي چې لري، هغه دا ده چې د پروګرامرانو لپاره او د پروګرامینګ لپاره یو ډېر مهم خصوصیت چې دا هغه دا ده چې دا ګرافونه په ځان کې اډ کولی شي، ویډیوګانې اډ کولی شي، ساوند اډ کولی شي، ایمیج او پاراګراف دا ټول په خپل ځان کې اډ کولی شي. اډ کړي د خپلو ټګونو په واسطه باندې. دا هم د HTML هغه ورژنونه دي، کوم ورژنونه چې له شروع تر نن تاریخه پورې راغلي دي. په هغه کې دغه HTML5 او XML چې ده په وروستیو کې زیات کارېدلو، HTML چې ده اوس زیات نه کارېږي، هغه HTML5 اوس زیات کارېږي. لومړنی ورژن چې و هغه HTML و، په 1991 کې ریلیز شوی و. بیا HTML2 ورژن و په 1995 کې، HTML 3.2 چې هغه په 1990 کې، 4.01 و چې هغه په 1999 کال کې ریلیز شوی و. XHTML چې اوس 2000 کال کې دا ریلیز شوی و. له هغه وروسته په 2014 کال کې HTML5 ریلیز شو چې تر ننه یعنې 2021 پورې دا ښه کار کوي. دې ټګونه مکمل دي. د هر هغه غوښتنې چې هغه پروګرامر یا مثلا کاروونکی ولري هغه غوښتنې پوره کړي دي. نو تر اوسه پورې د HTML5 ریلیز شوی ورژن تر اوسه پورې کار کوي. په راتلونکي لیکچر کې به موږ تاسې د HTML لپاره د هغه سیټ اپ وګورو چې څنګه کولی شو سیټ اپ یې وکړو، یعنې کوم ایډیټرونه موږ کولی شو استعمال کړو، همداشان کوم براوزر څخه موږ تاسې استفاده کولی شو. چې ایډیټرونه عبارت دي له اډوبي پریمیر څخه، ویز کوډ یا ویژوال سټوډیو کوډ څخه، نوټپاد پلس پلس ده، نوټپاد ده. او براوزرونه عبارت له ګوګل کروم ده، IE ده، فایرفاکس ده او مایکروسافټ ایج ده. دې ټولو څخه موږ تاسې کولی شو کار واخلو او د دې انسټالیشن به په عملي ډول وینو، د دوی ډاونلوډ، همداشان د دوی انسټالیشن چې څنګه کولی شو ډاونلوډ کړو او څنګه یې کولی شو انسټال کړو. دا اوس موږ تاسې لومړنی درس په HTML کې چې موږ په هغه کې د HTML پېژندګلوي وکړله، تاریخچه مو بیان کړه، یو ساده مثال مو ولیدو، د هغوی خصوصیات مو ولوستل، همداشان د هغوی ورژنونو باندې بحث وکړو. مننه ستاسو له توجه څخه.